السلام علیکم. موږ به د خپلو پوښتنو او جوابونو په لړ کې چې د لیسنس اخیستلو لپاره پرمیټ لپاره پکارېږي دوام ورته ورکړو. تر اتاتیم سواله پورې مو کار کړی و. اوس به ورپسې نه اتیم سوال کله کله داسې سوال درته راځي. تاسو باید د بایسکل سوارو خیال وساتئ کوم چې د موټرانو پر لیکه حرکت کوي، ځکه چې یعنی پر بایسکل سواره د ځان لپاره په اکثر سړکونو جادو کې ځان ته مخصوصه لار لري، خو کله کله پر سړک باندې روان یې دلته تاسو امر کوي وایي تاسو هغه هم باید خیال وساتئ، ځکه چې هغوی باید ستاسو د مقابل لوري ترافیک باندې حرکت وکړي. تاسو فکر کوئ چې هغوی باید د مقابل تورو څخه راسي مګر هغه نه راځي. دوهم، غیر قانوني د موټرانو د لیکې څخه ګټه اخلي. تاسو به داسې فکر کوئ چې د غیر قانوني دي چې پر د موټرانو پر لیکه روان دي. دریم، حق لري چې د موټر چلوونکو سره لیکه شریک کړي. بایسکل والا حق لري چې بر علاوه دي چې په هغه خپله معینه لاره کې روان وي، حق لري چې د موټرانو سره هم خپله لیکه شریکه کړي، د موټرانو سره پر هغه لار ولاړ شي، خو ډېر پر څنډه باندې به ځي. تاسو به همیشه احتیاط ورسره کوئ. نویمه پوښتنه، په څلو یخو ورځو کې د دې جادو یا سړکونو څخه کومه یوه ډېره د یخک ساتلو امکانات لري؟ په سړو یخو ورځو کې خصوصا په یخو منطقو کې دا ډېره مهمه ده چې موږ په دې وپوهېږو چې کوم ځای ډېر یخ دی او یخک تر ډېره وخته پورې ساتي یا ډېر یخک کېږي، ځکه چې هلته بیا موټران ښویېږي. نو دلته تاسو ته درته ښیي چې کوم ځای د غونډیو سر ته نږدې سړکونه، کوم سړکونه چې د غونډیو پر سر باندې تېر سوي یا د غونډیو سر ته نږدې پر بغلو باندې ورته تېر سوي هغه سړکونه، د پلونو پر سر تېر سړکونه، سړکونه چې پر پل باندې تېر سوي. او دریم جواب، هغه سړکونه چې د سیمنټو پر ځای ډبرې یا تیږې پکې کار سوي وي. نو تاسو په دې باندې مطمئن سئ، دا جواب خوښ کړئ چې د غونډیو سر ته چې کوم سړکونه دي هغه یخه تر ډېره پورې ساتي او ډېر یخ ساتي. نو د هغوی سره به ډېر پام کوئ ورته. یو نویمه پوښتنه، تاسو پر یوه څلورلارې درېدلي یاست خو څنګ ته جاده د ونې تعمیر یا پارک سوي موټر له وجې نسئ لیدلی. تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو پر یوه داسې څلورلارې ولاړ یاست چې څنګ ته مو یا جاده ده، د ونه ده یا تعمیر دی یا موټر پارک سوی دی، نو د هغه د خطر د جاده مکمل نسئ لیدلی. نو څه باید وکړئ؟ اول جواب، که د مخالف لوري ترافیک خواته د توقف علامه وي تاسو سمدلاسه تېر سئ، یعنی که د مخالف لوري ترافیک توقف علامه درلودله یا سټاپ ساین تاسو ورته هغه درلودی نو بس تاسو تېر سئ. دوهم جواب، پلي کسان چک کړئ او سمدلاسه د څلورلارې څخه تېر سئ. پیاده کسان یا پلي کسان چک کړئ، وګورئ چې هلته ستکه نشته، بس تېر سئ. دریم جواب، په کراره لږ مخته ولاړ سئ تر څو مخالفه جاده تر تېرېدلو مخکې ولیدلی سئ. لږ څه به مخته ولاړ سئ، شاوخوا به وګورئ، پس له هغه چې مطمئن سولاست چې موټر نشته بیا به تېر سئ. نو دا دریم جواب یې صحیح دی. تاسو به په کرار باندې لږ مخته ورسئ، یعنې لږ به ورتېر سئ، شاوخوا به وګورئ چې مخالفه جاده کې تېرېدلو کسان څوک نه وه یا موټر نه و، نو بیا پس له هغه څخه په احتیاط تېر سئ. دوه نویمه پوښتنه، که موټر چلوونکی د الکولو په خوړلو متهم او غلظت یې تر ټاکلي حد زیات وي ممکن په بندیخانه یا زندان محکوم سي. الکول خوړل د موټر چلولو په وخت کې ډېر غلط کار دی د ترافیک قانون په لحاظ باندې، خو په بعضې مملکتونو کې یو لږ اجازه ورکوي چې یو لږ وخوري. هغه اندازه یې موږ تاسې په مخکنیو سوالونو او پوښتنو کې ویلې وه چې باید مقدار یې د 0.8% څخه په وینه کې زیات نه سي. نو که چېرته ګیر سو داسې الکول یې خوړلي و نشه و موټرواني یې کوله که ګیر سو هغه ته به څه شي ورکوي، کوم مجازات به ورکوي؟ نو لومړی جواب، تر 6 میاشتو زندان. دوهم جواب، تر 12 میاشتو زندان. دریم جواب، زنداني نه سي خو $500 جریمه ورکړي. نو په دې کې به تاسو کوم جواب خوښ کړئ؟ تر 6 میاشتو پورې زندان. یعنی که چېرته الکول خوړلی او په وینه کې د الکول دغه زیات او غلظت یې زیات و، تر ټاکلي حد زیات و او ګیر سو، نو کم نه کمه تر 6 میاشتو پورې به په زندان باندې محکوم سي. دوه نویمه پوښتنه، تاسو پر یوه څولي کې یا څو صفه جاده حرکت کوئ او غواړئ کیڼ لور ته بېرته راوګرځئ، نو تاسو یې باید له کوم ځایه پیل کړئ. پر یو سړک باندې روان یاست چې پر هغه باندې 2 3 4
یعنی څو خطه روان دي موټران روان دي تاسو غواړئ چې په د چارایي باندې یا مثلا یو بل ځای کې غواړئ بېرته شاته راوګرځېږئ د مقابل لوري خواته پر هغه سړک راواوړئ لکه یو ټرن ورته یو ټرن وکړئ یا مقابل خواته راواوړئ نو تاسو به د کوم لوري څخه د کوم ځای څخه حرکت کوئ اول جواب د منځنۍ لیکې څخه یعنی تاسو به منځنۍ لیکې ته ځان ورسوئ بیا به راواوړئ دوهم جواب د جادې له اوږې څخه یعنی له لیکې وتلی د جادې اوږه یا شولډر مې مخکې تشریح کړی و درته هغه چې د دوو سپینو لیکو څخه یا شی خواته وي یا کیڼ خواته وي یعنی که د شی خوا سپینې لیکې څخه شی خواته فاصله چې ده هغه ته شولډر وایي هغه ته اجازه نشته او همدارنګه د کیڼې لیکې څخه کیڼې سپینې لیکې څخه کیڼ خواته یو څه فاصله ده 1 متر 1.5 متر فاصله ده په هغه فاصله کې هم اجازه نشته چې موټر وګرځوي نو دلته تا ته وایي د جادې له اوږې څخه یا له شولډر څخه لیکې ته ووځئ دریم جواب د کیڼ لاس له لیکې یا صف څخه یعنی کیڼ لاس ته چې دغه لیکه یا صف چې روان دی دغه ته ځان ور نو دغه تر ټولو صحیح ده تاسو به کیڼ لیکې ته ور ووځئ او چې خپل معین ځای ته ورسېدلاست هلته بیا یو ټرن کولی سئ یعنې بېرته راګرځېدلی سئ چې د خپل پر مقابل لوري سړک باندې راوګرځېږئ څلور نویمه پوښتنه یو اوږد ټریلر په 3 لیکه جاده ستاسو مخته روان دی او تاسو غواړئ ځینې مخکې سئ څه باید وکړئ یعنې پر یو سړک باندې چې 3 لیکې لري یا 3 خطه لري یا 3 صفه لري پر داسې سړک باندې دی ستا مخته روان دی نو ته څه باید وکړې لومړی جواب په چټکتیا سره د ټریلر په کیڼه لیکه کې تیر سي او ځان ورڅخه مخکې کوي دوهم جواب په ورو او آرامه سره د ټریلر له کیڼ پلوه تیر سي دریم جواب په چټکتیا سره د ټریلر له شی اړخه تیر سي او ځینې مخکې سي نو دلته مهم شی چې دی تاسو ته جواب درکړی دی چې تاسو به کوشش وکړئ چې موټر به تیز کړئ او د کیڼ لوري څخه د ټریلر به تیر سي یعنې په ورو ورو به هم نه تیرېږي ځکه چې بیا یوه لیکه به ټریلر بنده کړي بله به بیا تاسو بنده کړئ نو خلک په تکلیف کېږي کله تاسو غواړئ د ټریلر په څنګ کې تیر سئ نو کیڼې لیکې ته به واوړئ نو ښه به موټر لږ تیز کړئ چې ژر د ده څخه د ټریلر څخه تیر سي او بیا به بېرته خپلې لیکې ته واوړئ نو دا ډېره ښه لاره ده تاسو به نورو ته هم تکلیف نه ورته ورکوئ او تاسو به هم ښه په امن باندې تیر سئ تر دې ځایه پورې د نن لپاره بس ده نو به په بله ویډیو کې تعقیب کړو انشاءالله په مخه مو ښه